دې سره سم هغه کس به همدلته راځي، خو زه باید لومړی خپله څېره تغییر کړم. د وعدې سره سم دې کس ډېره ناوخته کړه، اوس به راورسېږي، ډېر یې دا دی زه راغلم، څراغ مې هم راوړی ده. څراغ به در کوم او خپل سره زر به اخلم. زه حاضر یم، څراغ ماته راکړه او زر دې واخله. لومړی سره زر، لومړی سره زر، لومړی به زه سره زر اخلم. څراغ ودې ویل چې لومړی سره زر. نو سره زر بیا کور کې وګوره، زیات وخت لري، کور کې وګوره. خدا ماته څراغ راکړه، څراغ ته ماته راکړې وه. خاینه دا خو نقلي سره زر دي. ډېر افسوس پکار دی زما په حال. زه خو له هغه ډېر وډار شوم او هغه ماته هېڅ څه رانه کړه. زه هغه وخت په دې ګوته شکي شوم چې کله یې ستا لاس کې ځلېدل پیل کړه. په دې ګوتمۍ کې خامخا څه خبر شته، اوس به معلومه شي. په دې ګوتمۍ کې خامخا څه خبر شته، زه به یم اوس معلومه کړم. ډېر هوښیار پیری، خپله څېره دې هم بدله کړه. ته خو کټ مټ لږ زموږ غوندې. ما فکر کوه چې ته به څومره غټ او غټ شی وي، تاسې زموږ غوندې. غټ جسم مو هم نه ده، زه خو داسې کارونه درته کولی شم چې هغه یې سپېری نه شي کولی. دا څراغ هسې یوه ډرامه وه، دا کمال ټول ګوتمۍ کې و. زه به اوس په ټول جهان باندې پاچاهي کوم ستا په زور. امر کوه زمانوي ښاغلیه، زه د ستا لپاره هر څه کولی شم. ته زما لپاره هېڅ هم مه کوه، زما له تا سره ډېر زیات کار دی. که اوس موږ ماڼۍ ته ورسوه. سمه ده. ښاغلیه،
خو ډېره ښکلې ماڼۍ ده. زه خو د دې ملک پاچا یم او هر څه زما په لاس کې دي. څه؟ ته د دې ملک پاچا؟ اوس نو زما څخه په دې نړۍ کې هېڅوک زورور نشته. ها 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 ها.